کندهار کې د روژې د رارسېدو په مناسبت پر 250 اړمنو کورنیو 80 ټنه خوراکي مرسته ووېشل شوه. د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په دورشال کې په کندهار ولایت کې پر 250 اړمنو او بېوزله کورنیو د خوراکي توکو پراخه مرسته ووېشل شوه، څو د روژې په دې مبارکو ورځو کې د هغوی د ژوند ستونزې تر یوه بریده راکمې شي. یا د مرسته چې ټول ټال 80 ټنه خوراکي توکي پکې شامل وو د المان هیواد د یوه میشت افغان تاجر له لوري چمتو شوې وه او د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همغږۍ پر اړمنو کورنیو ووېشل شوه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې هرې کورنۍ ته 116.5 کیلوګرامه خوراکي توکي ورکړل شول چې پکې وړه، غوړي، ورژې، بوره، لوبیا، شین چای او نخود شامل وو. هغه اساسي توکي چې د روژې په میاشت کې د یوه کور د لومړنیو اړتیاوو مهمه برخه جوړوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه یو ملي او خیرپاله ټولنه ده. خپل بشرپال فعالیتونه د ناپلوۍ، ناپیلتوب او خپلواکۍ پر بنسټ وړاندې کوي. د تېرې ورځې په اوږدو کې د افغاني سرې میاشتې د کندهار ولایت د نمایندګۍ له طرفه 250 اړمنو کورنیو ته د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت خوراکي توکي ویشل شول. دا ورته مرستې د بشري کړاوونو د راکمولو او د ټولنې د سوکالۍ په موخه وړاندې کیږي. د یادې مرستې ترلاسه کوونکو کورنیو وویل چې دغه مرسته به د روژې په میاشت کې د هغوی د خوراکي توکو د لنډمهاله اړتیاوو په پوره کولو کې مهم رول ولوبوي او د اقتصادي فشارونو یوه برخه به ترې لرې کړي. د ټولنیزو کارپوهانو په باور دا ډول بشردوستانه مرستې نه یوازې د اړمنو کورنیو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د ټولنیز یووالي، باور او همکارۍ فضا هم پیاوړې کوي او خلکو ته دا هیله وربخي چې لا هم د ستونزو په سختو شرایطو کې یوازې نه دي پرېښودل شوي. تمه ده چې د دې مرستې په څېر نور ورته بشري اقدامات به د روژې مبارکې میاشتې په اوږدو کې دوام ومومي او د زرګونو اړمنو کورنیو لپاره به د اسانتیاوو نوې لارې پرانیزي.